بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، الحفیظ د الله په اسماء او صفاتو کې یو نوم دی. د الله دا نوم سره څه رقم ژوند وکړو؟ یعنی یو مسلمان له خپل ځانه پوښتنه کوي چې زه د الله دا نوم سره د څه رقم ژوند وکړم. اول زه عقیده لرم په دې چې الحفیظ د الله سبحانه و تعالی دا نوم په معنا د ساتندوی ده، یعنی د خپل مخلوقاتو ساتنه الله کوي. مځکې، اسمانونه، غرونه، دښتې، انسانان، حیوانان، ټول الله ساتي، ځکه چې الله الحفیظ ذات دی. زه په دې عقیده یم چې الله سبحانه و تعالی خپل مؤمن بندگان په خاصو حالاتو کې ساتي. ابراهیم علیه السلام په اور کې وساتل، موسی علیه السلام په بحر کې وساتل. موسی علیه السلام کله چې ماشوم و د فرعون په کور کې دی وساتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دښمنانو له لاس نه په خپل کور کې داسې وساتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتل او غار ثور ته لاړ او دښمنان هملته ټول ورته آماده وو چې دا باید شهید کړي او یا قتل کړي، خو الله سبحانه و تعالی دا یې وساتل. ولې؟ ځکه چې الله الحفیظ ذات ده. بل دا عقیده لرم زه چې الله سبحانه و تعالی الحفیظ ده. خپل کتاب چې د الله کلام ده، خپل کلام عظیم الشان قرآن تر قیامته پورې ساتي. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. زه دا عقیده لرم چې الله الحفیظ ده. د ما ټول اعمال او د ټولو مخلوقاتو اعمال په خپل قدرت سره ساتي. ملائکې یو لیکي، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. دا اعمال چې موږ خپل ټول اعمال ښه او بد په آخرت کې وینو، دا څوک ساتي؟ الله سبحانه و تعالی ساتي، ځکه چې الله سبحانه و تعالی الحفیظ ذات دی. نو په دې حساب موږ باید داسې عمل ونه کړو چې هغه د قیامت په ورځ موږ ته دلیل سي او الله سبحانه و تعالی مخې ته موږ شرمنده او سرونه م ټیټي. او که چیرې له موږ نه کوم غلطي وسي، نو پوهیږو چې الله الحفیظ ده، نو هغه ته توبه کوو او مغفرت ورنه غواړو او بیرته د خپلو ګناهانو او د خپلو د غلطیانو مغفرت ورنه غواړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.